روغتیا او نیکې هیلې. نن غواړم چې تاسو سره په پروتین شیک باندې خبرې وکړم. پروتین شیک خپله یو ډول پوډر دی چې ځوانان د سپورت په وخت کې یا د سپورت نه وروسته یا مخکې ترې ګټه پورته کوي، د دې په خاطر باندې چې اندامونه یې ښایسته ښکاره شي. پروتین شیک خپله یو ډول پوډر دی چې په دې کې پروتین شتون لري او داسې نور کیمیاوي توکي پکې هم شتون لري. عضلات قوي کوي، اشتها کموي او همدارنګه د وزن په کمولو کې وی هم ونډه لري. نو ځکه ځوانان ترې ډېره ګټه پورته کوي. د دې ترڅنګ چې یعنې دا د بدن اندامونه ښایسته کوي، بلکې بدن ته هم ډېر زیات تاوانونه لري. یعنې دا چې دی په دې کې کیمیاوي توکي شتون لري او د ډېر وخت لپاره که د دې نه څوک ګټه پورته کوي، نو د پښتورګو یا بډوډو او همدارنګه د ځیګر یا د عینې د ناروغیو سبب کیږي او حتی دا د کاره پرې ایستلی شي، یعنې بېکاره کولی شي. نو وایي ښه خبره دا ده که یعنې دا پروتین شیک استعمال اسان دی او ډېر زر اندامونه ښایسته کوي، پروتین پکې شتون لري، خو دغه اصلي پروتین ته کوم چې په غذایي توکو کې همدارنګه لبنیاتو، حبوباتو او تازه میوه‌جاتو کې شتون لري، هغې ته نشي رسېدلی، یعنې د هغې ځای نشي نیولی. د غوښې، د هګۍ سپین، همدارنګه لبنیات لکه شوده، ماسته، پیروی، پنیر، شومړې، کوچ، حبوبات لکه مثال په طور لوبیا شوه، دال، نسک او داسې نور، او تازه میوه‌جات. یعنې په دې کې چې دی هم پروتین شتون لري، هم منرالونه شتون لري او هم چې دی ویټامینونه، کوم چې د بدن علاوه د عضلاتو یا غوښو نه د بدن ټولو غړو ته چې دی ګټه رسوي. د هغه غذایي توکو نه ګټه پورته کوي او تازه میوه‌جاتو نه چې په هغې کې پروتین شتون لري. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت اخلم، ستاسې د بشپړې